د بدکردارې ښځې قصه. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یوه ورځ یو خاوند چې کله د بهر نه خپل کور ته راغی نو څه ګوري چې ښځې په زوره زوره ژړل. د ژړا وجه یې معلومه کړه نو ښځې ورته وویل چې زموږ د کور په ونه کې ناست یو کارغه ما اکثر د شرعي پردې نه بغیر ویني، نو زه بیریږم چې الله جل جلاله مې ګناه کې ونه نیسي، د دغې وجې ژاړم. په ظاهره د انتهایی نیکې او دیندارې ښځې په جواب خاوند ډیر زیات خوشحاله شو او د دې د پاک دامنۍ، پاکیزګۍ او د خدا ترسۍ نه په کتلو سره هغه په بې خودۍ کې د ښځې تندی ښکل کړ او همهغه ساعت یې په تبر باندې هغه ونه کټ کړه او له بیخه یې وغورځوله. یوه هفته پس یوه ورځ دغه خاوند د کار نه زر فارغ شو او د خپل وخت نه لږ مخکې کور ته راغی نو څه ګوري چې د هغه نیکه او پارسا ښځه د خپل عاشق په غېږه کې وده ده. د دې ناقابل برداشت واقعې له کتلو نه وروسته هغه هېڅ ونه کړل، د کور نه د ضرورت شیان اوچت کړل، خپل کور او کلی یې پرېښودو او په تلو تلو کې بل ښار ته ورسېدو چې د هغه وخت د زمانې خپل ښار و. هلته یې وکتل چې د محل نه خلک چار چاپېره شوي دي. د رش معلومولو پوښتنه وکړه نو خلکو ورته وویل چې د باچا خزانه پټه شوې ده. په دغه وخت کې د رش په خوا کې یو سړی د خپو د ګوتو په سرونو باندې په آرام آرام او ډیر په احتیاط سره روان دی. دې سړي چې کله د دغه کس په باره کې تپوس وکړو چې دا څوک دی نو خلکو ورته وویل چې دا د دې ښار مذهبي پیشوا دی او شیخ صاحب دی، د ګوتو په سر ځکه ځي چې د خپو لاندې میږی رانشي او مړ نشي او د ناحقه مرګ په ګناه کې اخته نشي. دې سړي چې د خلکو دا جواب واورېدو نو سمدستي دا ووی چې په خدای مې د قسم وي چې ما ته د باچا د خزانې غل معلوم شو، ما باچا له بوځئ. باچا سره د رسېدو نه وروسته یې سلام دعا وکړل. سړي عرض وکړو چې ستاسو د خزانې غل بل څوک نه بلکې دغه شیخ صاحب دی. باچا ډېر حیران شو نو دې سړي باچا له یقین ورکړو، ورته یې وویل که چېرته زما خبره دروغ وي نو زما خون تاسو ته معاف دی، که زما سر پکې ځي نو هم مکمل تیار یم. باچا چې دومره کلکه خبره واورېده نو شیخ صاحب یې دربار ته راوغوښتو. د تپوسونو او معلوماتو نه پس شیخ صاحب د غلا اعتراف وکړو او خپل جرم یې قبول کړو. د شیخ د جرم د اقرار نه پس باچا دغه سړي نه تپوس وکړو چې تا ته څنګه پته ولګېده چې غل دغه شیخ صاحب دی، ځکه چې هغه به ظاهر شکل او صورت نه ډېر نیکمنه ښکارېدو. د باچا د دې سوال ځواب هغه د خپلې تېرې شوې تجربې په بنیاد ورکړو او هغه دا و چې کله هم د نیکۍ او فضایلو بیان کې د حد نه سوا ښودنه یعنې ریاکاري وشي نو پوه شه چې د دې شاته د غټ جرم او ګناه د پټولو کوشش شروع دی. دوستانو، الله جل جلاله دې موږ له د ظاهر سره سره د باطن ښایستوالي، نیک توفیق او حقیقي تقوا را نصیب کړي. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتله. ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.